بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، دا دی زه امیدمان درته یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو د هغو ملګرو ستونزه حل شي کوم چې د پروفایل پکچر دپاره فریم جوړوي او غواړي چې همدا فریم له ډیرو دوستانو سره شریک کړي او هغوی ترې استفاده وکړي. که تاسې فیسبوک کې لیدلي ملګرو، داسې د ازادۍ ورځې، د اختر ورځې یا د مور ورځ یا د سولې نړیوالې ورځې په ویاړ داسې تصویرونه جوړ شوي چې په هلته ورلاندې لاندې لیکل شوي چې ټریډ. که چیرې تاسې په ټریډ کلیک وکړئ، هماغه فریم به ستاسو په تصویر یا پروفایل پکچر باندې په اتومات ډول راځي. نو د همدغې ستونزې د حل لپاره غواړم چې همدا تاسو ته په مکمل ډول تشریح کړم. نو راځو، په لومړي سر کې باید تاسې چې کوم فریم جوړ کړی وي هغه په پي ان جي فارمټ کې له تاسو سره ثبت وي، په یو ښه کوالټۍ کې به هغه ځان سره وساتئ. له هغه وروسته موږ راځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې ورته لیکو چې فیسبوک فریم سټوډیو. دا ګورئ ملګرو، دا به سرچ کې تاسې کله چې مو دا سرچ کوم ملګرو، دغه درې نقطو کې دغه ځای کې تاسو راشئ د ډیسکټاپ سیټ، که دا چیرې نوي انتخاب دا به انتخاب کړئ. ما وړاندې انتخاب کړی، بیا ورته اړتیا نشته. نو راځو دې ځای کې ملګرو، د تاسو ته ښکاري چې فیسبوک فریم سټوډیو، په همدې ځای کلیک وکړئ. تاسې کله چې پر دې ځای کلیک وکړئ، دلته به دا داسې پورته ویسئ ملګرو، ته لیکلي کریټ ا فریم. په دې ځای کلیک وکړئ. زړه به نه تنګوي ملګرو، د انټرنیټ لږ مشکل به هم وي. کله چې پر دې ځای کلیک کړو، تاسو نه به دلته د فیسبوک آی ډي او پاسورډ غواړي. نو تاسې به خپله د فیسبوک آی ډي او پاسورډ ورکړئ ورته او داخل به شئ. کله چې داخل شئ ملګرو، دا ډیزاینونه ما وړاندې اپلوډ کړي دي. غواړم چې یو بل ډیزاین تاسو ته ستاسې چې په ښه ډول پرې پوه شئ. راځم دلته اوپن فریم سټوډیو، په دې ځای کلیک وکړئ تاسې ملګرو. انتظار وکړئ چې دلته د ګورئ ملګرو بله صفحه اوپن شوه. دې ځای کې تاسو ښکاري دغه اپلوډ آرت، په دې ځای کلیک وکړئ. تاسې که په دې ځای مو چې کلیک کړو، تاسې وګورئ چې په کوم ځای کې تاسو سره خپل فریم ثبت دی. نو چې فریم تاسو سره هر ځای کې، ما سره دې ځای کې دا فریم دی، د اختر په مناسبت جوړ شوی دی، همدا زه اپلوډ کوم. کله مې چې دا دې ځای کې اپلوډ کړو، راځم دلته د لاندې برخه کې ملګرو تاسو ښکاري نیکسټ، په دې ځای کلیک وکړئ. دا مو چې نیکسټ کو، دې ځای کې ورته نوم ورکئ. مثلا زه نوم ورکوم چې عید مبارک. ستاسو زړه چې هر نوم ورکوئ دا نوم ورکئ. له دې ځای کې تاسې ورسره نور کار نه، دغه ځای کې کیورډ غواړي ملګرو، دلته به کیورډ ورکړئ ورته. مثلا زه ورته لیکم چې همدا عید مبارک، د اختر په مناسبت فریم دی، نو د همدا نوم ورته لیکم. دا به کلیک کې له دې ځای ملګرو. کله مو چې دا کلیک کو، دلته نیکسټ راځي ملګرو، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ مو چې کلیک وکړو ملګرو، دلته تاسو ته پبلش راځي. په همدې ځای کلیک وکړئ. ستاسې دغه ډیزاین چې کړی دی دا به اپلوډ شي او ډیر دوستان به له دې ډیزاین نه استفاده وکړي. انتظار ورته وکړئ چې دغه پبلشنګ پای ته ورسیږي. که غواړئ چې همدغه ډیزاین له پیج نه شیر شي ملګرو، که تاسې له پیج نه غواړئ چې ور داخل شي، نو پر دې ځای کلیک وکړئ، شیر ا پیج، په ده کلیک وکړئ. زړه مه تنګوئ ملګرو، دغه د نیټ مشکل دی، نو په همدې سبب لږ وخت نیسي. که غواړئ چې دلته ورسره یو څه ولیکئ، مثلا غواړئ دلته ولیکئ، که غواړئ چې له همدې ډیزاین نه استفاده وکړئ، نو په ټریډ کلیک وکړئ.
کله مو چې دا ورته ولیکل دې ځای کې ښکاري ملګرو په دغه لاندې برخه کې د ټریټ علامه هم ورسره راځي په دغه لاندې آبي رنګ کې چې ښکاري پوسټ په همدې کلیک وکړئ ملګرو تر څو ستاسې دغه فریم اپلوډ شي ملګرو ډیزاین اپلوډ شو نور ډن کوو کله مو چې ډن کړو دلته ورته انتظار وکړئ دغه سر کې ملګرو ښکاري دا ډیزاین دی چې اوس مې اپلوډ کړو اوس که هر ملګری راځي نو په فیسبوک کې د همدې هلته نور فریمونه موجود دي خو په هغه فریمونو کې به ستاسو دا فریم هم موجود وي کولی شي چې هغوی ترې هم استفاده وکړي ته هم ترې استفاده وکړه ته ترې استفاده وکړه چې ستا په پروفایل باندې دا ډیزاین اپلوډ شي بیا هغه د ټریټ علامه ډېرو ملګرو ته ځي هغوی ترې هم استفاده کولی شي نو دا ملګرو د نن ورځې ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي د نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو همداسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته برابرې کړم او تاسو ترې استفاده وکړئ